ډیره د افسوس خبره ده چې یاره دماکه ایله بیله راغله او صرف په جومات کې دماکه وشوه. ډیره د افسوس خبره ده. ټول تاسو وایئ چې یاره الله پاک دې دغه کس په دې دنیا او آخرت باندې تباه او برباد کړي. تاسو ټول وایئ چې امین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به یې. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده د پېښور په دیر کالونۍ خواوشا کې په یو جومات کې دماکه وشوه. مخکې د ډېرې مودې راسې به خلکو ارودي یاره په یو بازار کې وشوه یا په یو بل ځای کې وشوه یا په یو جلسه کې دماکه وشوه. اوس خبره راغله جوماتونو ته چې په یو جومات کې دماکه وشوه. څومره د افسوس خبره ده، څومره د افسوس مقام دی چې دغه دهشتګر یا دغه ظالم چې کوم دی د ده په سینې کې ماته زړه نه ښکاري چې جومات ته ته صرف د تش بم سره ننوتی څنګه دا بارود به د نه کړي څنګه او بیا به د دومره سوچ کړی چې دومره غټ مدارس دی، مطلب دا د طالب علمان دي پکې یو مولانا لګیا دی درس ورکوي او په دغه دوران کې د په د بم د ښکللی دماکه کړلی. ډېره د افسوس خبره ده. څومره ګلونه پکې شهیدان شوي دي، څومره ګلونه ښایسته ښایسته ماشومان. تاسو به کتلي که نه کله چې یو انسان کله علم کوي یا څه کوي د ده په دې مخ کې الله پاک قدرتي او نور را پیدا کوي. ګلونه ماشومان ټول شهیدان دي. څومره هم که پکې وفات دي تقریبا د 9-10 پورې پکې داسې دي چې یاره وفات شوي وي، شهیدان شوي وي. ډېر پکې زخمیان دي. الله دې زخمیانو له بیا صحت ورکړي او کوم چې شهیدان شوي دي د هغوی مور پلار ته زه سلام کوم. دا م ورته وایم چې خفه کېږئ مه. ستاسو دا ګلونه چې کوم دي دا شهیدان شوي دي. یو په جومات کې شهیدان شوي دي، بل په سینه کې د دوی د قرآن پاک آیاتونه د هغه آیاتونه شهیدان شوي دي. او هغه ظالم کم ظالم چې دا دماکه کړې ده د کم په ترو باندې چې دا شوي ده هغه به انشاءالله تعالی زما امید دی او ستاسو د ټولو په دې تمه په دې دغه باندې دا یو خلک چې وایي دوا کوي نو داسې دوا به کوئ، داسې دوا چې دی الله پاک په دې دنیا باندې ذلیل او رسوا کړي، نشان عبرت یې وګرځوي او یو څو وخت بعد یا یو څو ورځې بعد دی په خپله باندې میډیا ته وغیره ښکاره شي دا دماکه ما کړې وه او الله تعالی رانه دا یو څیز جوړ کړی دی چې د الله پاک په کور کې تا دماکه کړې ده، په بل ځای کې هم نه. لاول خو دماکه په یو ځای کې نه ده پکار ځکه چې په دې کې څومره جاني نقصانونه چې کوم دی د هغې تبایانې کېږي، څومره شهیدان پکې را پیدا کېږي، څومره مړي پکې کېږي، په وچو کې چې وایي لامدم سوځي. خو بهرحال دا کم چې پکې وفات شوي دي نو دا په دوی باندې چې کوم دی خفګان پکار دی بالکل، ځکه چې په جومات کې دماکه کول دا چې دي دا د یو خبیث د یو زناور کار دی. خو هغه ګلونه چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي ځکه چې یو په جومات کې یو په قرآن کې مجید سبق ته ناست وو هغه یې وې په دې کې به هغه کسان هم شهیدان شوي چې یاره د چا فارغېدو ته به لږ وخت پاتې یا به څوک اوس تازه داخل شوي وي. ټول لعنت زه وایم په دغې خنزیر باندې زه ټول لعنت وایم چې یاره بل ځای تاله نه نو خالص راتلې په یو جومات کې دې دماکه وکړه. ډېره د افسوس خبره ده. دا ویډیو سره چې څومره هم شیر کولی چې دا شیر کړئ په دې سیټ باندې یقینا تاسو به دا وینئ دا هغه ګلونه ماشومان دي څه په هسپتال کې دي. په دې کې د الله پاک کتابونه څومره شهیدان شوي دي. خوږ کتاب، اخرنی کتاب هغه پکې شهیدان شوي دي، آیاتونه کتابونه پکې شهیدان شوي دي. ډېره د افسوس خبره ده. حکومت ته زموږ پر زور اپیل دی چې کم سے کم د دې پوره انکوایري وکړی شي چې یاره دا د چا په ترو شوي دي یا دا چا کړی دی. څه نه څه حل به د دې راوځي انشاءالله او الله پاک نه به موږ دا دعا کوو چې یاره الله پاک د په دنیا او په آخرت باندې دا چې څوک به چا کې په دې کې د چا لاس وي هغه د الله پاک تباه او برباد کړي. تاسو ټول وایئ چې امین.